ژوند ډیر لنډ دی. کله دې سوچ کړی دی چې موږ د خپل ژوند څومره وخت په داسې خبرو ضایع کوو چې هیڅ حیثیت نه لري؟ ژوند رښتیا هم ډیر لنډ دی، دومره لنډ چې موږ ته پخپله هم پته نه لګي چې وخت کله تیر شي. موږ د سبا په فکر کې نن د لاسه ورکوو او د تیر وخت په خفګانونو کې خپل حال خرابوو. لږ سوچ وکړه، نن ته د چا نه خپه یې، د چا خبره دې په زړه کې نیولې ده، چا ته دې بخښنه نه ده کړې. آیا دا هر څه دومره مهم دي چې ته خپل سکون او خوشحالۍ پې قربان کې؟ یاد ساته، خفګان ساتل اسانه دي، خو دا بوج وړل ډېر سخت وي. په زړه کې کرکه ساتل داسې دي لکه ته زهر وڅکې او انتظار کې چې دا بل انسان مړ شي، خو اصل تاوان ته خپله کې. ژوند موږ ته یو سبق راکوي، پرېږده، هیر یې که، ویې بخښه. خو موږ څه کوو؟ موږ خپل غرور ټینګ نیسو او خپل سکون د لاسه ورکوو. کله کله د ګټلو دپاره بیلل ضروري وي او سکون دپاره بخښنه کول ضروري دي. دا دنیا همیشه نه ده، هر څه ختمیږي. نه خوشحالي همیشه پاتې کیږي، نه غم، نه خلک، نه حالات. نو بیا ولې موږ په داسې شیانو جنګ کوو چې یوه ورځ ختمیږي؟ ستا وخت د ټولو قیمتي شی دی. پیسې بیا ګټلی شي، موقع بیا پیدا کیدی شي، خو تیر شوی وخت هیڅکله بیرته نه راځي. نو ولې نه چې ژوند په مسکا تیر کو؟ ولې نه چې هره ورځ یو نعمت وګڼو؟ ولې نه چې خپل زړه سپک کو؟ بخښنه کول کمزوري نه ده، دا لوی طاقت دی. هغه خلک بخښنه کوي چې زړونه یې غټ وي. چې خلک په وړو وړو خبرو خفه کیږي، هغو خپل ځان وړوکی کوي. ته لوی شه، خپل زړه غټ کا او ژوند اسانه کا. مینه وکړه، ځکه مینه چې هر څومره ورکې هم هغومره زیاتیږي. خو نفرت تا د دننه نه ختموي. د چا په مخ مسکا راوستل د ټولو لویه نیکي ده. چا ته بخښنه کول تر ټولو لویه بهادري ده، او د چا مرسته کول د ټولو لویه کامیابي ده. موږ اکثر سوچ کوو چې موږ سره ډېر وخت شته، خو حقیقت دا دی هیڅ څوک نه پوهیږي چې آخرنۍ ورځ یې کله ده، شاید نن یا سبا. نو ولې نه چې هره ورځ د آخرۍ ورځې په شان ژوند وکړو؟ داسې ژوند وکړه چې که نن آخرۍ ورځ وي، پښیماني ونه لرې، نه د چا سره کرکه پاتې وي، نه دې د چا زړه مات کړی وي، یوازې سکون وي او په مخ مسکا وي. یاد ساته، آخره کې یوازې یادونه پاتې کیږي، نه پیسې در سره ځي، نه طاقت، نه غرور. خلک تا ستا د اخلاقو د وجې یادوي. ستا اصل پیژندنه ستا کردار دی. که ته ښه خلک به دې تل یادوي، او که دې د چا زړه مات کړی وي، خلک به دې هیرول غواړي. فیصله ستا په لاس کې ده، ته څه جوړېدل غواړې؟ هغه انسان چې خلک یې دعا کوي، او که هغه چې خلک یې هیر کوي. د ژوند اصل مقصد خوشحاله اوسېدل او نور خوشحالول دي. ساده خبره ده، خو موږ یې مشکل کوو. موږ غواړو نور بدل کړو، خو اصل کې موږ پخپله بدلېدو ته تیار نه یو. که ته بدل شي، دنیا به پخپله بدله شي. د خپل زړه نه کرکه وباسه او مینې ته ځای ورکړه. د خپل ذهن نه منفي سوچونه وباسه او مثبت سوچ خپل کا، او د خپل ژوند نه شکایتونه ختم کا او شکر شروع کا. بیا به وګورې چې ژوند دې څومره ښکلی شي. آخر کې یوه خبره یاده ساته، ژوند ډېر لنډ دی، نه د خفګان دپاره، نه د کرکې دپاره، نه د وخت ضایع کولو دپاره، بلکې د مینې دپاره، د بخښنې دپاره او د نیکو ګټلو دپاره. نو د نن نه او د اوس نه دا فیصله وکړه چې ته به په مسکا ژوند کوې، زړه به صفا ساتې او هره ورځ به د یو نعمت په شان ګڼې. ځکه یوه ورځ یوازې ستا یادونه پاتې کیږي، او دا یادونه ستا د نن عملونو پورې اړه لري.